السلام علیکم ګرانو دوستانو ستړي مشه هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. نو ګرانو دوستانو نن غواړم د تاسو سره بله مهمه او په زړه پورې ویډیو شریکه کړم. هغه دوستان چې له 12 څخه فارغ دي تاسو کولی شئ چې په وړیا ډول د سعودي عربستان وړیا سکالرشپ ته نوملیکنه وکړئ. خو له هر څه وړاندې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ ډېرې مهمې ویډیوګانې دلته تاسو ته نور هم خپرو، نور ستاسو د معلوماتو لپاره هم دلته ویډیوګانې خپرو. نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو ګرانو دوستانو لینک د ویډیو ښکتنۍ برخه کې پروت دی. پوهنتون نوم چې دی جامعة الحدود الشمالیه، نو دوی هم د خارجي محصلینو لپاره سکالرشپونه اعلان کړي دي. نو راځو لینک خلاصو. لینک مو تیار لا وړاندې نه خلاص کړی دی او لومړی راځو دلته نو شروع کوو. غواړو چې د خپل پاسپورت نمبر دلته ولیکو. نو زه د پاسپورت نمبر لیکم. زه به د خپل پاسپورت نمبر ولیکم. پاسپورت نمبر مې ولیکو. نو اوس ګرانو دوستانو راځم دلته خپل هغه نوم ورکوم و اسم کما فی جواز سفر، هغه نوم چې په پاسپورت کې دی. نو دلته زه محمد ګل محمد ورکوم. مکان اصدار الجواز سفر، نو تاسو چیرته پاسپورت ترلاسه کړی دی، کوم مرکز کې مو اخیستی، که کابل کې مو اخیستی کابل ولیکئ، که ننګرهار یا لغمان یا مو په کندهار هلمند هر ځای کې چې مو اخیستی وي هماغې د ولایت نوم به ولیکئ. دلته وایي تاریخ انتها جواز، وایي ستاسې د پاسپورت د ختمېدو تاریخ یا د ایکسپایر نیټه به دلته ولیکئ. نو دلته زه لیکم 2024 کال د جنوري په 5 نیټه زما پاسپورت ختمیږي. غواړم دلته د پیدایښت تاریخ ولیکم. نو راځم خپل پیدایښت تاریخ هم لیکم. په 1999 کې زه پیدا شوی یم. نو زه به پورتنۍ برخې ته لاړ شم. 1999 مې ولیکو. دلته میاشت به مارچ ولیکم. نو او دلته به نو زه 26 انتخاب کړم. الجنسیت نه پوښتنه کوي چې ته د کوم هیواد څخه کوم جنسیت لري. نو افغانستان به انتخاب کړم. مکان المیلاد به هم هغه د پیدایښت ځای هغه به م افغانستان انتخاب کړم. دلته دویم برخې ته راځو. ډېر اسانه ده. تاسې کوشش وکړئ چې په دقت ډول من خپل فارم ډک کړئ. دلته وایي البیانات المدرسیه، هغه ستاسې معلومات د ښوونځي معلومات چې تاسې ترې فارغ شوي یاستئ. نو زه د عمرا خان لیسې څخه فارغ شوی یم. دلته مې ولیکل کوم هیواد کې په افغانستان کې مدینه ولایت چې دی کونرو. دلته به تاسې داسې حروف ولیکئ، په عربي حروف به لیکئ. کونر به لیکئ. د ننګرهار په ځای به ننجرهار لیکئ. هغه لغات به نه لیکئ چې په پښتو کې دي، مطلب هغه نقطې چې او هغه حروف یا ډال شو یا ټی شوړی یا ریړ شوه یا ژی شوه، دا به تاسې نه لیکئ. دلته لیکلي دي وایي تاریخ حصول على شهادة ثانویة العامه، وایي تاسې په کوم کال باندې شهادتنامه ترلاسه کړې ده. زه خپله په 2014 کال کې د ښوونځي څخه فارغ شوی یم، د لیسې څخه د اولې میاشتې اوله نیټه. دلته له ما څخه پوښتنه کېږي چې ستاسې فیصدي څو ده، تقدیر العام. نو زه باید خپله فیصدي ولیکم. زما فیصدي چې وه شاوخوا 95% وه. نو دلته ما خپله فیصدي مو لیکله. دلته بل اپشن ته چې راشو، دلته لیکلي دي بیانات الاتصال، یا ستاسې سره د اړیکې چې کومې شمیرې وي یا ایمیل ادرس وي. نو دلته لیکم خپله د اړیکې شمیره. دا مې د اړیکې شمیره ده. دلته غواړم خپل ایمیل ادرس ولیکم. دلته خپل هیواد انتخابوم چې زه د کوم هیواد څخه یم. الحی لیکم، اسعدآباد. الحی معنا کلی یا ستاسې چې کومه سیمه ده ولایت د هغې نوم ولیکئ. دلته رقم الجوال البدیل وایي بله اضافي شمیره چې د اړتیا پر وخت کله دوی ته هم بیا زنګ کوي. نو دلته به بله شمیره ولیکئ. صندوق البرید کې یو عدد ځان نه ورکړئ ځکه موږ په هیواد کې د صندوق البرید یا د فاکس خدمات نه لرو. نو په المدینه کې به د خپل د ولایت نوم ورکئ. مدینه کونر، اسم الشارع و رقم المنزل. که چېرته تاسې د خپل کور نمبر لرئ نو زه به د خپل کور نمبر ورکم 142. دغه اپشن هم ختمیږي. دلته بلې برخې ته راځو
چې دا هم ډېر زیات مهمه دی. دلته وایي شهادت الثانویة العامة صورت جواز السفر، او هغه په دې درېیمه برخه کې هغه اسناد چې تاسو سره اضافي وي هغه هم تاسې کولی شئ دلته واچوئ. په لومړي اپشن کې به تاسې د PDF فایل کې خپله شهادتنامه دلته خپله شهادتنامه او د شهادتنامې چې کومې شاتني نمرې دي دا به په PDF بڼه باندې دلته واچوئ. په دویم فولډر کې به تاسې د پاسپورټ چې کوم فایل دی هغه به ور واچوئ. په دا درېیم کې به هغه اسناد ور واچوئ چې تاسو سره دي، یا کوم ستاینلیک مو اخیستی وي یا له کوم کورس څخه فارغ شوي یاستئ. کله چې مو دا بشپړ کړل دلته به تاسې ارسال الطلب وکلیک کوئ، چې هر کله ارسال الطلب تاسې کلیک کو ستاسو ثبت نام دلته پای ته رسیږي، ستاسې اسنادو باندې کتنه کیږي. هر وخت چې تاسې قبول شولی نو تاسې ته ایمیل کیږي، بیا تاسې لپاره ویزا او ټیکټ درلیږل کیږي ستاسې د ټولو بریالیتوب په هیله. که بیا هم تاسې کومه پوښتنه لرئ نو په فیسبوک کولی شئ تاسې خپله پوښتنه پرېږدئ. د دغې پوهنتون لینک ښکته زه د خپل فیسبوک لینک هم اچومه، کولی شئ هلته راسره ملګري شئ او خپلې پوښتنې راڅخه کومه پوښتنه لرئ کولی شئ راسره شریکه کړئ. بل در سره دوستانو یو غوښتنه کوم چې چینل سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو در سره په خپل فیسبوکونه هم شیر کړئ، ځکه زموږ ډېر ځوانان په دې هڅه کې دي چې یو بهرني سکالرشپ لپاره ثبت نام وکړي، خو دا ډېر زیات اسانه دی. بغیر له واسطې تاسې کولی شئ چې یو پوهنتون ته نوم لیکنه وکړئ. نو تر بلې ویډیو د خدای په امان.